امنیتي سرچینې وایي شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې 22 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سلام، ستړي مه شئ. پام وکړئ د یاران ټي وي چینل څخه یو تازه او مهم خبر ته. زه حیا حبیبي یم. امنیتي سرچینې وایي شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې 22 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرچینو په وینا په وژل شویو پوځیانو کې 2 جګپوړي افسران او 15 سرتیري دي. برید نن سهار هغه مهال وشو چې له چاودېدونکو توکو ډک موټر د شمالي وزیرستان د میر علي په سیمه کې ودانۍ په دروازه کې وچاودېد او وروسته یوه ډله بریدګر دغه مرکز ته وردننه شول او لاس په لاس جګړه ونښته. د پوځ لخوا په یوې خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ځانمرګي بریدګر ټول 6 کسه وو او د دوی د ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې ټول ووژل شول. ځینو سرچینو بیا ویلي چې دغه برید د حافظ ګل بهادر ډلې کړی او په دغه برید کې د دغې ډلې فدایانو برخه لرله. دغه سرچینې دا هم وایي چې د دواړو خواو ترمنځ جګړه د څو ساعتونو لپاره روانه وه او ادعا کوي چې دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو په تیره بیا په وزیرستان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ دغه شان پیښې تل کیږي، خو په اړه یې کره معلومات تر رسنیو ډېر وروسته رسیږي. دا هغه سیمې دي چې له لسیزو وړاندې پکې د بېلابېلو هیوادونو جنګیالي اوسېدل، روزل شوي او همدغلته یې پټنځایونه هم وو. دا وه د دې ساعت مهم خبر چې ما حیا حبیبي تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا لوی الله مو مل شه.